تاسو وګورئ زموږ اسلام، زموږ اکابرین، زموږ انبیا، زموږ صحابه په حیا کې کم حال ته رسېدل او موږ څه کوو؟ افسوس پر موږ باندې، افسوس پر موږ باندې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس راځي. نبی علیه الصلاه والسلام مجلس کې ناست داسې د پیسې راپورته کړي، دروازه ورته کړې. څوک؟ ابوبکر صدیق اجازه ورکړه. بیا دروازه ورته کړل. څوک؟ عمر فاروق بیا اجازه ورکړه. بیا دروازه ورته کړل. څوک؟ عثمان رضی الله عنه. نبی علیه الصلاه والسلام داسې کښېنه صفت کاږي په داسې سره. صحابي حضرت عثمان چې خپل کار و هغه یې در سره کې ولاړ. عایشه رضی الله عنها ورته یا رسول الله ابوبکر رالی ته په خپل ځای وې زما بابا جان، عمر رضی الله عنه رالی ته نه یې ښورېدلې، عثمان چې رالی ته ولې وښورېدې جس ولاړ شو؟ الله رسول صلی الله علیه وسلم جواب وکړ وایي زه به ولې نه ځینې حیا کوم، زه به ولې حیا نه ځینې کوم د کم کس څخه چې د اسمان فرشتې حیا کوي. حضرت عثمان په حیا کې دومره و چې د اسمان فرشتې به نه حیا کوي. نو زموږ ځوانان پر کومه خوا روان؟ حدیث کې راځي کوم عمل چې د ټولو انبیاو پر دې باندې اتفاق دی، کومه وینا چې د ټولو انبیاو پر دې باندې اتفاق دی، هغه دا ده اذا لم تستحي فافعل ما تشاء. کله چې د حیا د سترګو ولاړه بس هر څه چې کوې هغه کوه. دا د ټولو انبیاو دغه قول، دا ټول حیاداره تېر شوي دي. خپل عفت حضرت یوسف علیه الصلاه والسلام تاسو وګورئ د خپل حیا د عفت د حفاظت لپاره الله ته څه وایي؟ الا زما حفاظت وکړه، زه د ښځې په چال کې راغلی یم، الا زما حفاظت وکړه. انبیا دي که نه؟ لهذا پکار دا ده چې زموږ که نارینه یې که زنانې موږ باید د حیا خیال وساتو. اوس نن سبا نبی علیه الصلاه والسلام اول حکم کړ دی اول لوارې هېچا ته نظر مه کوه، د ښځې ته قصدا نظر مه کوه. که دې یو وارې نظر وکړي لا تتبع نظر، بیا دوباره نظر مه ورته کوه. مولوي صاحب یو ګپه کول ولې سړی ښځې ته داسې کتل مخې نه جالي بل څه کوي ول ما هغه یو نظر نه دی پوره کړی، نبي علیه السلام خو بل نظر نه بسم الله. هغه مطلب دا دی چې یو وار د سترګې پر ولګې د کنټرول یې کړه. قل للمؤمنین یغضوا، سترګه شوه که بیا یې مه ورپورته کوه. دا سترګه ورته نیول دا نور د فحشي علامه ده، دا نور د بې حیایي علامه ده چې یو چا ناموس ته دا رقم ته په غلط نظر باندې ګوره.